مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه ریپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر هدایت الله ورور شاهین صاحب ډاکټر صاحب ګډونوالو ته او لایف لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب ډېره په زړه پورې موضوع مو راخیستې ده واقعا هم د کابل څخه تللی هیات مشر ابل پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې موږ سولې ته نږدې یو خو کم صلاحیتونه چې موږ ته په لومړي سر کې راکړل شوي وو هغه صلاحیتونه د موږ څخه اخیستل شوي معنا دا چې د کابل ګوډاګۍ ادارې څو تنه د ګوتو په شمار مشران چې شخصي ګټې د ملي ګټو او د اسلام څخه ورته مهمې دي نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي نه غواړي چې افغانان نور د آرام ژوند ترسره کړي د خپلو ګټو او د خپلو عیش او عشرت دپاره د سولې لپاره خنډ جوړوي او نن هم د کابل څخه تللي هیات یو غړي د یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې زموږ ستونزې تر ډېره بریده هوارې شوي دي خو د واک یعنې د سولې د لاسلیک واک نه لرو دا په دې معنا باندې چې په د کابل ادارې مشرانو چې کوم هیات لیږلی دی د سولې په اړوند باندې دوحې قطر ته غواړي چې په دې ډول خبرې اوږدې شي او دوی خپل هغه کوم واک او اختیار چې په کابل اداره کې لري هغه نور هم پراخ کړي یعنی دوی د خپل واک د واکمنۍ د زیاتولو یا واک د مودې د غځولو لپاره بهانې لټوي او بل اړخ ته د کابل مزدوري رسنۍ خپل پروپاګند کوي او هغه کسان چې د خپل ولسونو لخوا راټول شوي دي په یو بهانه بله بهانه باندې کله یو عسکر بهانه کې چې دا ټکول شوی دی کله په خپلو هغو پخوانیو غاصبینو باندې تور پورې کړی دی چې هغوی په ټولنیزو رسنیو او په رسنیو کې ډنډوره پیل کړي تر څو د خلکو پام بلې خواته واړوي دا د دوی خپل شخصي ګټې دي او نه غواړي چې په افغانستان کې دوی سولې ته ژمن پاتې شي مننه کوم الله مو خوشحاله ده قربان شم الله دې وساته ملنګ د مینې وروره مهرباني سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم جنرال موبین صاحب ته او شاهین وردک صاحب ته افغان مبارز ته داسې سټوډیو ګډونوال ته ټولو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بعد السلام موضوع ډیره ښایسته موضوع ده خو ما صرف بل لایف کتې هغه چې کله بلاک سولو نو بیا دا لایف شروع سولو موبین صاحب ته دا ویله که سل پیچونی که زر پیچونی هم زه نورم در کوم مثال زه در کوم چې هر څو خدمت په ما ورسېدی مبارزه به انشاءالله کوو د دغه غرب د لنډغرو روزل سویو سپیانو په ضد باندې انشاءالله خدای مهربانه دی الله پاک اسلامي نظام راولي او بل دا کم خلک چې دا کم شکنځل کوي دا دغه کوي دا هغه خلک دي چې په امبارو پیدا شوي دي نه مور پیژني نه خور پیژني نه ورور پیژني بس دا هغه خلک دي شکنځل کوي بس د بل مور خورم نه پیژني خپل هغې خو نه پیژني چې نه پیژني نو صرف دا پیغام یې ښوي باندې سم الله دې وساته مننه ډېره زیاته را بشو دا اتفاق د موږ تاسو دا موټر چې دی ډېر سامانونه جوړ شوی دی یعنې سیمونه دي او اشترنګ دی د موږ تاسو هم داسې ویل که یو موټر غوندې چې یو شی نه وي بس حرکت نه کوي نو دا غوندې تاسو اتفاق دی تاسو د حکومت دی چې اولیانې ورکوئ خپلو اسلامپالو وروڼو ته کوشش وکړئ نشرات د یو بل شیر کوئ کوشش وکړئ لایک کوئ دی داسې کې ور واچوئ چې دغه مبارزه چې په سنګر کې دغه راولئ میډیا ته دونه یې تیزه کړي آیډي به بنده شي بل څه به ونه شي بله به جوړه کړي پرې نه دی چې کنځلې کوي کنځلو ته ذاتي دی خبرو نه خلاص دي منطق استدلال د سره خلاص ده هیڅ صفر فقط کنځل ده باید داسې کو جهان ته ورو چې موږ داسې سپی لرو خپل نسل ته خپل دین ته خپل قرآن ته خپل خلکو ته د امریکا بخښنه غواړي استرالیا بخښنه غواړي هغه خلکو چې په موږ ظلم کړی ځانونه وژني همو دوی کنځلې کوي خپل نسل توبه را به چې دغه ورور دله چې دی دغه نوې بخیر داشته هغه ابوسین سره تای څنګه سره شي هغه مبارز سره تاسو سره احسن احمد امین احمد مبین او احمد مبین سره مهرباني
السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. تاسو ته او ستر جنرال مبین صاحب ته زړه له کومې نه مبارکي وایم د نوي سټوډیو. او هغه نه وروسته د موږ یو نظریه ده، موږ ملګري تقریبا دا یو کال کېږي چې تاسو لایف ګوري او ماشاءالله دې ته مړ کړي چې له خیره سره بس د جهاد صف ته وځي. موږ خپله مسافر یو، تقریبا مهاجر یو د روس د اختلاف نه را په دې خوا پاکستان کې. نو زه هغه سړي ته دایما سوال لا مخکې یو هغه سوسیال خور یو سوال وکړه که نه چې ته په پاکستان کې اوسېږي. مبین صاحب ته ویلې چې ته پاکستان کې، نو دا پاکستان کې اوسېدنه دا کوم جرم ده یا کفر ده، څه ده؟ ولې پاکستان کې کفر اوسېږي؟ او ټول مسلمانان سره ورونه دي. خدای پاک وایي انما المؤمنون اخوة. او بل دا مې نظریه که ډاکټر صاحب کریم تڼیوال ته یو خبره وکړه که نه چې ټي وي چینل به جوړو، دغه خبره ډیره زبردسته خبره وکړله. باید دغه خبره مبین صاحب په دې باندې نظریه واچي او له خیره سره موږ خپله ملګري انشاءالله دې سره موافق یو. تر $1,00,000 پورې انشاءالله موږ په میاشت کې کومک ورسره کولی شو. او الله پاک دې نور ملګرو ته هم توفیق دې ورکړي چې دغه خبره او دغه مبارزه په مخ بوځي. او دا ډیره ښه خبره ډاکټر صاحب وکړه چې دغه ټي وي چینل جوړ کړو. او دغه ډیره ښه خبره ده. نو ما دغه نظر و مبین صاحب تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړئ. یقیني زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو لایف ته راغلم. کوئی پیسو ته ضرورت نشته، انشاءالله خدای به هر څه برابر کړي. الله مقدر وکړه. سنګر کې مجاهدینو یتیمانو کونډو دې سره کوشش وکړئ، مرسته وکړئ. زمونږ کار به نه بندېږي، دا به خدای چلوي. خو یتیمان کونډې مظلومان د دغه جهادي بهیر د ملاتړ په خاطر چې څومره کولی شي د امارت رسمي اردسونه د هغه سره مرسته وکړي. قدرمن شه، الله مو عزت وکړي. بل څوک راواخلئ. هغه الف چې لیکلی و، الف هغه څه شو؟ هغه لاړه. ښه اخبار. السلام علیکم. اخبار سره مهرباني وکړه. چا چې کنځلې کولې شاهین صاحب راجګوی ښه ډېر وخت ورکوه چې کنځلې وکړي. اخبار صاحب اخبار صاحب در رقم خدمت و راپورت هم کم څونه خواري راځي موږ څونه اخبار صاحب متین اورو مهرباني وکړه. غږ مو نشته، مایک مو خلاص کړئ. متین شاهین صاحب. متین بله شاهین صاحب تا او مبارز ضرور تا جنرال صاحب مبین تا دورندیش صاحب ما ته خو نوم نه ښکاري کاغی هغه ته او د لایف لیدونکو کتونکو ته بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. خبره داسې ده چې شاهین صاحب جنرال مومي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، ډېرې ښې دغه یې وکړې، ډېره ښه مبارزه یې روانه کړې. دوی په دې کنځلو په دې دغو باندې د موږ اسم دی که ارادې دغه کي. خو بله ورځ زمونږ خپل لایف کې، زمونږ خپل کور کې، زمونږ خپل دغه کې دغه نوم یې نه اخلم چې نوم یې په والله د هغه نوم هم په ما باندې بد لګېږي. دغه د ټیلر کلنډر نه ده، دا د ګلم کې چې اوبه ښکلي دي. دا یې راغی مالې په والله کرنه ورک ملنګ خدای دې مه ورکوه. مالې په والله کرانه وغږېږي. کنځل باندې کې هلته به راځي په سړیتوب، په دلیل، په منطق. اخره کې بیا هم زه د کنځلو باندې کوم شاهین صاحب دی ما ته وایي تا ښځه داسې داسې کوم. که ده باندې هغه یو ورور خبره، که ده باندې خپله ښځه ګرانه وایي، خپل ناموس باندې ګرانه، که دی بې ناموسه نه وایي ده زما ښځې ته کنځل کوي. هلکه زه فیسبوک چلوم، هلکه زه تا سره مبارزه کوم، زه تا ته کمنټونه کوم، زه تا پسې پوسټونه کوم. زما ښځه خو فیسبوک ته نه ساحل ارماني قربان مو شمه، موږ تا ته زنګ نه شو وهلی. ته دغلته لایو خپرونې ته چې کله لایو ګورې دا سکرین باندې ګوته کېږده باره انګلیش لیکل دي د لایو په سار باندې. دغه انګلیش لیکل دا کې کاغه محترمات اجازه راکوي. او الله مخاطر دا د چې کې کاغلو دلته زه د علاقه سټوډیو ساده کوم. ته ډایرکټ کولی شي د مونږ خپرونې ته راشه. نو بیا د که څه سوال ټول ملګرو ته همدا وایم چې لینک کې کاږئ، لینک کې کاږلو سره ډایرکټ د مونږ سټوډیو ته راځئ. سټوډیو نه مې کوډ لرې کړه، تاسو کولی شئ چې د مونږ سټوډیو ته راشئ، خپل نظر څرګند کړئ او خپله خبره چې کومه وي هغه وکړئ. مننه، قدرمن شئ. اجازه ده مومین صاحب؟ اجازه ده قربان شئ. مننه جنرال مومي صاحب. نو خبره داسې ده ګوره جنرال مومي صاحب دغه میزونه یا دغه چوکۍ دغه به یا چا کړي یا به چا نه یې کړي. دا مظلوم ملت خو تاسو ته ورو ګوله پوه شو، تاسو ته قصدونه په زړه کې دي. هغوی تاسو د هغوی کورونه بمبار کړي، تاسو د هغوی بچي وژلي، تاسو د هغوی بچي یتیمان کړي، تاسو د هغوی مدرسې بمبارې کړي.
والله چې دغه معمولی دي یو ځای طالبان ونیسو د طالبانو سترګې خو دې خوش تاسو په هیڅ شي هغوی صرف نه کوي ځکه تاسو د هغوی په ناموسونو باندې صرف نه ده کړې تاسو په هغوی میندو صرف نه ده کړې تاسو د هغوی په یتیمانو صرف نه ده کړې هغه په تا باندې صرف کوي. بیا زه جنرال مومید صاحب دې خیاطانو دې ګرچې زه په خپله په دلته یم خو زه د له خولې نه مې همدغه خبرې وځي دی تا دوی کله کله تا دا ویډیو ما ته رالیږي ما ته تانم راکړي چې واله که ته خو هم دلته یې خو ته هم دې سکتو کې راځې زه ورته یم چې زه هغه پېژنې تاسو سوسیال خواري دي زه خدای په زړه 3 کشوره خورم زه تاسو غوندې تعلیمسټی نه یم زه تاسو غوندې سکتو نه یم. متینه رای ما هم موږ هم لندن کې انجینر صاحب هم لندن کې دی خو موږ یې شکر قطار کې نه درېږو د برګرو خو دغه خبره ده که نه شاهین صاحب ما ورته واتساپ نمبر مې در کوم لندن کې ما الحمدلله روزه دې تر اعظم شهید محترم یا موبیل صاحب دا دومره بسترګي دي دومره دغه دي پوش دومره ټول ورځ دوی د خیاطی ده دغه دولت ته خیاطی کوي د امر الله صالح ته خیاطی کوي پرونی کمونستانو نن سک شویانو سیکولارانو تاسو چې دغه اصلا تاسو لیډر نه لري زه مهرباني وکړه دغه یو دی لایف کې راځي کده د ماته د کمونستانو رهبر وکیزه زه په خدای دغه سبا د مبارزه پریدم دوی رهبر څوک لري کله ورو د اشرف غنی په کوته ولېږي کله ورو د کرزي په کوته لېږي کله د امر الله صالح دا څومره بې شرمه قوم ده دا څومره بې شرمه خلک دي دا نه وجدان لري نه پښتونولي لري نه دغه لري. مارتین صاحب وار بکن ورونو ته نوبت مننه نو زه دا وایم چې په دې رقم باندې تاسو زمونږ ارادې نشئ بدلولی. مننه شاهین صاحب قربان دې سما وبخښه کني ډېر زه سره غږېدی تا د نظر نه یو جهان مننه ملنګ زړه مې ټک دی خو یو ورځ چې کوم وخت راکړه چې زه په دوه ځوانه خو نن ورونه ډېر دي په بښنې سره اوس درته وخت د قربان ته چې ورکه وخت ورکړه شاهین صاحب مهرباني وکړه زړه سره. مننه جنرال موبین صاحب نو خبره داسې ده چې ګورې سکسویانو یې تالیسټو یې پروني کمونستانو ننني سیکولرانو تاسو ځان ته رهبر پیدا کړئ تاسو ځان ته پیشوا پیدا کړئ تاسو ځان ته دار پیدا کړئ دفتر پیدا کړئ تاسو د شرم په نوم چې شی پیژنئ کمونیست سیکولر مانس کې فرق شي د کمونیست ولر د مایک جګ نه کې د مایک پرې د اخلاص کا د کمونیست سیکولر دغه کې د دغه خلکو پلرونه کمونستانو ځمنې سیکولران دي موږ دغه سیکولرونه کمونیست او سیکولر اوس یو پیژند نو تاسو غیرت لري دغه امر الله صالح تاسو وکړه سړی خو ټارا وهلې داسې بړق بړق باندې خان دي ته په افغانستان ګلو گلزار ده دا د ټول افغانستان جوړ کړو بل اخلاق دا بیا ګوره دغه تر اعظم جنرال مومي صاحب چې تاسو د هغه سړي ته طرفدار یاستئ شرمېدلو سپین بیرغ خو دغه نه وکړه پوه شو که نه چې ور نجیب یې درته د کابل په څلور لارې کې په دار راوځړه پوه څلور ورځې چې د هغه له غاړې نه هغه القره خلاصه کړې وه تاسو غیرت لرئ تاسو دغه لرئ یو ورځ حکومت خو راغی ټول هم چور کړل هغه چوکیانو دروازې ټول شان خود تاسو خو کوم چې روسانو نم راوړي ورو بل خو چې د همدغه په مقابل کې ورو بل د ناموس ورته تیر شوی وي له وطن نه تیر شوی وي له دغه ورته کله دار کله بیا وغږېږه وتکي دی وهلې د نه پیغام ټارا مارا د چیرته وهلې د بلق 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 خاندي ما دې بیا خلاص نه کې تخله کې د ناموس ورته تیر وي له وطن نه ورته تیر وي له هر څه ورته تیر ورو بل د روس مال خود براته غلیمات وو خود به می چوره بیا چې د ما د اخیری خبره د موبین صاحب بیا نورونو ته بیا اخیری دغه بیا تاسو سلويخ کال بے شرمو خلقانو پرچمیانو د روس غلامانو سلويخ کال خلاص کړه ما خلاص کړه وطن ګوند په داخله کې د ما در تخت کوم سلويخ کال پاس تاسو بیا سر راځي ک مګم داس یو قهرمان داس یو وطن داس یو مبارز بیا هم پیدا شو په هغه کابل کې درته پوښ د خبيث نجيب عکسونه درته راواخیستل په ټول لاندې او شین بیرغ په ودرو تاسو شرم لرئ که تاسو دومره غیرت دومره دغه د امر الله صالح په خو کې امتزان اچو راغله به د خبيث امر الله صالح به راغله تا خبيث نجيب به ګټلای وکنه تاسو غیرت لرئ د غیرت په نوم چې شي پیژنئ تر څو به دا ورس می مات کته غیرت کته غیر ورس ما مات کته دا لقب د قهرماني لقب ته پنجابي ته ورکای امریکا ما کړه امریکا ما په ګوند وکړه امریکا ما ته په ګوند وکړه ته زی دا لقب سپي پنجابي ته ورکای څوک د په ګوند امریکا مې په ګوند وکړه ورس مې په ګوند وکړه ستا پلار مې په ګوند وکړه ولا چې تام په ګوند وکم
همداسې مې چې تا د پلار له غاړې نه د وروسته د غلامۍ حلقه خلاصه کړه، همدغسې به انشاءالله ورځ راځي چې ستا له غاړې نه به هم دا د امریکې دغه رسۍ دا د غلامۍ حلقه زه خلاصوم. او ته د لرو بر چیږي وایې لرو بر کېږي، دا د زمریانو چیږي دي، دا زمریان به درته دا لرو بر ګټي، دا په ډانسونو باندې نه ګټل کېږي، دا ستا په شان وطن فروشانو باندې لرو بر نه شي ګټلی. همدا غازیان به تا ته لرو بر دغه کوي، همداسې مې خاردار به راشي د پنجاب په غاړه کې به یې ورته اچي، لنګ به ترې راباسي، پرتوګ به ورته واغوندي. دا یم آخري خبره، مننه مومن صاحب. قدرمن انشاءالله د عزت کوز دی بلسته ډاکټر صاحب مهرباني وکړه دام خانه لږ زره خلقي ملکي غوندي مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زه د وطن ګوند خو زما بخوانی ملګری دی حزبي کمره دم خلاصه کړه چې دواړه ښایسته خبرې وکړو، د خلکو ته قناعت ورکړو. سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړه جوړ روغ او صحتمند اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو چې اسم ته یعنې وفادار نه وي، تاسو ته هیڅ چا ته وفادار نه، ما درته وایي کمره خلاصه کړه، د مخالفینو دواړه خلقیان سره مخامخ سئ، دا هم خانه خلقي ده، دواړه سره مخامخ سئ. بالکل کمره خلاصه کړه وطن ګوند، کمره خلاصه کړه وطن ګوند، کمره خلاصه کړه. د اصول د دا نر خلقي ده، دا په خلاص مخسوي سره خبرې موږ ته نور خلقي وطن ګوند نه د چا کمره خلاصه کړه بدون کمره نه کیږي ما سره خبرې. دغه اصول د ډاکټر صاحب مسؤل. اوس ګوره دوه نفره یو، شل کلن دېرش کلن خلقیان یو، اسلام یو، دوی ته موږ ځوان نشو ورکولی دغه ملایانو ته. د څومره جلسې مو تېرې کړې، مارکسیزم لینیزم څه شو چې هر ورځ به مطالعه کوو، مطالعې به مې کولې په هر هفته کې ګورې ډاکټر صاحب محترم، موږ د ملا صاحب نه لیدو، موږ تضاد ګوره کمره اسلام د دین نه اوس دغه خلک وایي او بالکل غلطه استفاده کوي د خلک د اسلام د دین نه. خو ته خو د کمره خلاصه کړه چې دواړه کې داسې زمونږ ملګري امین به چې ویل دندن شکنه ځواب ورکوي، غخمتونکی ځواب ورکوو انشاءالله. ګورې ډاکټر صاحب تاسو اسم ته چې تاسو به هیڅ چا ته کمره دې خلاصه کړه، نه دغه خبرې نه منم. کمره دې خلاصه کړه، سړی زم نه ورنه ډارېږم، نه مې مړ کوي، نه مې کوي لایف خبره ته چیرته زه چیرته یم، دا خلک دوی راځي ما مړ کوي یا به څه کوي. کمره دې خلاصه کړه چې ځوان معلوم شي، ښه صحیح ډمب ورسره جوخ کړو، چې داسې پوشاک وو چې دغه ټول لایف وګوري چې څنګه پوشاک ودې تکتوه بیچاره. ورک ملنګ صاحب مهرباني وکړه. ځم ملنګ ته اجازه ورکړه. شاهین وردګ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام زړګی ستړی ماشه اوري غږ مې درځي؟ نن د غږ هم ته نور ورځ نه کړی چې مهرباني صاحب غږ مې درځي؟ بالکل غږ دې شته، غږ دې شته. ډاکټر صاحب تاسو غږ کوئ، شاید ما غږ ونه غږ دې شته د ملنګ وره، ملنګ وره اواز دې شته دی، خبرې کوه. هغه نت ضعیف دی فکر کوم. ډاکټر صاحب غو نت ضعیف راو شو. عبدالرحمن صاحب ته ډاکټر صاحب صحیح دی مهرباني. عبدالرحمن صاحب مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب شاه مبین شاه حسین رو مبارز کچېری په خپل نظر کوم لري، کوم سوال لري، مهرباني وکړئ. عبدالرحمن صاحب شاهین صاحب فکر کوم نوبت زما و شاهین صاحب ته مو کې اول یا تکې نه د مو سره بس نه خوې سوال لري جواب اوري ما بالکل ما بوسین صاحب ته مهرباني سوال ټول مخته زه خپل وار سره سلام کوم شاهین وردګ ته او ستر جنرال مبین بلبل سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه دې وکړم چې زما سلامونه تاسو ورسوي. موضوع خو ډېره ښایسته موضوع ده. وعلیکم السلام علی دلال مهرباني ګران مهرباني چې اول وار ده زه لږ نروس یعنې مطلب لږ فشار لاندې هم یم خو بیا هم یو څه خبرې وکړم. مهرباني ګران ښایسته موضوع ده. دا خو معلومه خبره ده چې د کابل هیئت طبعا سولې ته ژمن دی. که تاسو نن میډیا لیدلې وي
د میډیا د هیئت یو کس نن ووایي چې د حکومت خبرې هیڅ اهمیت نه لري، کومې خبرې چې صدیق صدیقین کړې وي که نه، نو دوی وایي چې پرمختګ شوی ده، پرمختګ به انشاءالله کېږي او خبرې به انشاءالله په مخ ځي. نو ما دغه پیغام و بس ټولو مجاهدینو وروڼو ته انشاءالله دا به موږ تاسو ته به انشاءالله الله تعالی بری راکوي، کامیابېږو به انشاءالله. والسلام. وعلیکم السلام، مننه ډېره زیاته، قربان شم. ښه، نقیب الله صاحب سلام علیکم. ګرانه نقیب الله سلام علیکم. نقیب الله وروره وخیږي. ملنګ د مینې څه شو شاهین صاحب؟ ورک ځاځی ملنګ د مینې کراغی راجیږي که ما ډېر زوړ اشنا ده او سخت خوندورې خبرې کوي او دغه ورور نه ده د امیر صاحب د دې انټرنېټ کې ډېره قوي ستونزه ده شاهین صاحب. زه به د یو څو دقیقو دپاره دا په انوارۍ کې کېدم. صحیح ده؟ دا نور ملګري مې راواخیسته. چا اول غږ سره چې غږ ونه که بازتي یې کته کوه. سالار افغان سلام علیکم. سالار صاحب مهرباني وکړه ګرانه. سالار جانه مایک دې خلاص کړه. سالار افغان مرای برید به تتاوی ولا که خبر پرانګ ده ماشاءالله الله دې وساتي. نه را افغان ده بکس سالار صاحب د مایک خو دې خلاص کړه سالار جانه. سراج درولېږم دا انسان قصیده اسلامي میکروفون بده زبان. سالار صاحب ته غږیږي زړه. سالار صاحب لاره ورک ځاځی صاحب الله دې ما وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. جنرال صاحب، ډاکټر صاحب او شهین صاحب، نور ملګري، مبارز صاحب، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ډېر په خوند مې ستاسو هغه واورېده، ستاسو د لایف مې اورېده، تعقیبوم مې کوشش مې کوو چې راپورته سم، خو خیر اوس بالاخره نوبت راورسېده. نو مخکې هغه کنزلمارانو باندې تاسو خبرې کولې، هغوی باره کې صرف یوه خبره زه باید دا وکړم چې دوی بیچارهګان دا د ډیموکراسیک سایډ افیکټس دی ته وایي. سایډ افیکټس مطلب چې یعنې غیر متوقع نتایج. یو وخت کې په لندن کې یوه ګولۍ راوتې وه او ډېره مشهوره شوه چې هله په ګنجي سر باندې ویښتان راشنه کوي، په ګنجي سر باندې ویښتان راشنه کوي. او یو ټولو به د ګنجیانو بیچارهګانو به دا ګولۍ اخیسته، خو یو څه وخت تېر څه ګولۍ نه زه الحمدلله ویښتانو ډاکټر لرم، شاعران لرم. نو خبره دا شوه چې یو وخت نه بعد بیچارهګانو ګنجیانو ټول نارینه‌توب ورسره ختم شو. نو دې ته وایي سایډ افیکټ. نو اوس دوی موږ ته دا ډیموکراسي راوستې ده، د هغې دغه سایډ افیکټ دی، دغه کنزلماران دغه هغې څه دي. نور ستاسو موضوع خو ما ونه لیده، خو خیر ما سره صرف یو دوه خبرې وې، دغه مې غوښتل چې در سره شریک کړم. دا د هغه د امریکا د جو بایډن د کوم کابینټ چې دی سره راټولوي جوړوي، په دې باندې کې یو دوه کسان دي چې د موږ دپاره د افغانستان دپاره لږ مهم دي، ځکه لږ هغوی ته سړی متوجه بهتره ده. هغې کې یو انټوني بلینکن ده چې فکر کوم د خارجه چارو وزیر ده، فارن سیکرټري دوی ورته وایي، وزیر نه ورته وایي. او یو بله ښځه ده چې میشل فلورنای نومې که څه شی. دا دوه هغه کسان دي چې دغه د پرایویټ کانټراکټرانو ایجنسیانې همدوی ایجاد کړي، همدوی کانټراکټونه ورکول، دوی غټې په ډېر میلیونه او بیلیونه ډالر پکې جوړ کړل. یعنې دا ډېر هغه دغه بلاک واټر او زیډ فورس اوټر، یعنې د دوی روحاني مور او پلار همدغه دوه کسه دي. هغه میشل خو لا کنفرم شوی نه ده، ځکه چې ډېر خلک هغې د انتخاب سره هغه مخالفت یې ښودلی ده، ځکه چې جو بایدن د الیکشن ګټلی د هغه خلکو په مټ ده چې غوښتل 10 کاله مخکې غوښتل چې دا جنګ ختم کړي، افغانستان نه خپل عسکر راوباسي. او اوس جو بایدن ته وایي چې الیکشن د زموږ په مټ وګټه او ته دغه کسان راجګوي هغه کوي. خو بیا په هر صورت هغه د هغوی خپل کار ده، خو موږ د خپلې خوا نه باید صرف دومره متوجه اوسو ځکه چېرته دغه دوه کسان انتخاب سول، د دفاع وزیر او د خارجه چارو وزیر یې همدغه دوه کسان سول. نو په هغه صورت کې موږ ته کم نه کم دا پکار دی، ځکه چې دوی دغه سول خو دوی بیا وغواړي چې هغه خپل نظامي عسکر کم کړي او کوم غیر قانوني کارونه چې یعنې امریکا باندې دوی نه غواړي چې وتپل شي، هغه پرایویټ کانټراکټرانو ته وسپاري، نو چې هغه
هغوی هر څه ظلم او جرم او خیانت کوي هیڅوک حساب نه ترې اخلي. نو که دوی صرف دغه مطلب وي چې دغه خپله فوج تبدیل کړي په پرایویټ کانټراکټرانو باندې، نو دوی بیا به داسې پالیسیانې به لري چې د په منطقه کې په هغه کې په منطقې په سطحه د میدان په سطحه د عمومي غټو قوماندانانو پسې داسې شپې عملیات او چریکي عملیات دغسې کارونه شروع کړي. خو مونږ همدغه یو سرخ مونږ هغه د هغوی چې هر څه پالیسي هغه به د هغوی، خو مونږ صرف د خپلې خوا نه باید ورته آماده اوسو. دغه دومره میاشتې چې دغه به هغه ورسره اعلان کړی دا لکه د زهرو پیاله وه چې یعنی دغه انتظار داسې ده لکه د زهرو پیاله څکل. خو بیا هم دا یو مشرانو هغه ورته انتخاب کړې ده سره کرښه ده. که دې سره دوی په وخت سره ووتل او هر څه د قرارداد او کانټراکټ مطابق وکړل، خو خطر ښه. که چېرته دی کې دوی شاته سول یا یې خبرې پکې راوستې یا یې دا کانټراکټ مات کړ، نو بیا مونږ ته بیا داسې یو هغه ورته پکار ده که نه چې دغه یو کلی نه یو ولایت نه دا ټول افغانستان ورباندې تنور وګرځي او بیا که سل ځلې هم د مذاکراتو چیغې وایي، مذاکرات به بیا نه اورېدل کېږي. بیا به صرف د تسلیمۍ غږ به یې اورو چې ووایي چې تسلیم شو بس خلاص. مذاکراتو غږ یې بیا نه چلېږي، هغه وخت کې باید بیا ونه چلېږي. همدغه آخري مذاکرات همدغه د دوی آخري چانس ده. د دې نه زیاته نوره د افغانستان ولس هم ولاکه نه حوصله لري او نه یې هغه ولري. دغه اوس هم چې وایم که نه دغه انتظار دومره سخت ده، خو بیا هم الله سبحانه وتعالی د مونږ خلکو مونږ ملت ته توفیق ورکړي. دا دومره اوس غمل دا څو میاشتې نور هم څه پروا نه کړي. نور څه نه لرم، تاسو ته غوږ یم. سلام سپارم. وسلام. مننه. وعلیکم السلام. الله دې وشل د تاسو څنګه سلام ورور دې دوته په وخت. سلام سي سلام علیکم. سلام سي سلام علیکم. سلام سي. سلام خو نشته. سلام دې الله وساتي. را بشن مبین سر نور ورونه برا واخلم. دلته شان دی شین دی دغه ورو برا واخلم. کټوازی سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې راوړي کټوازی ته مهرباني وکړي زړګی. سلامونه درته کوم تا ته شاهین صاحب او افغان مبارز صاحب ته او ستر جنرال مبین صاحب ته دا دې سلامونه هم قبول کړئ. وعلیکم السلام. الله دې راوړي د زړه سره د سترګو توره. وعلیکم السلام. سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب پوښتنه لرم. ربانی وکړه څوک ورور. جنرال صاحب الله دې وساته، الله دې ژوندی لره. پوښتنه مې دا کوله د سولې خبرې بیخي په ټپه ولاړې دي، نه اخبار راځي دا ډېر وخت کېږي. دومره بد ورته منتظر او دومره بد ورته خوشحاله، هسې نشته دا خوشحالي و د هغه دغسې ولاړ شي. نو څه نوی خبرې هېڅ هم نه کېږي، هېڅ هم نه کېږي. افغانستان د مونږ هېواد ده، د دې هېواد واکمنان مونږ یو، دا خاوره د مونږ ده. که د مذاکراتو میز کې کامیابي ترلاسه شوه هغه د کنې د جګړې ډګر مامقسې ګرم ده. تورې مو په لاس کې دي، زغرې مو په لاس کې دي، ټوپک مو په لاس کې دي، لنچر راسره دي، بوشکې مو مخکې د لاندې لخوا پې الوزه، اوس د بارې لخوا پې اچوو، مخکې مو خلک مریخ ته لېږه، اوس د ځمکې تل ته رسوو. چرت مه وهئ. کنځلمال دا به درته زه پرېږدم مبین صاحب دوه خبرې خو مو وکړو. ګوره ورور جان شمه قربان دې شمه په دوه باندې ته ډېر بد ښکارې. خور د تا ادیب هم په تا باندې لیټۍ خوړلې وي، څلوېښت ورځ به یې لمونځ پلار بودیم په تا ډزې کړي چې زوی مې پیدا شو، خبر نه چې څه رقم انسان یې. که چېرې ته د موږ سره دلیل ویلی شي خو راشه، نه شي ویلی دغه کنځلې ورشه خور مور ته که د هغو به خوښ کېږي، د مونږ نه خوښ کېږي زړګی. په دغه کنځلې د ما مور ته نه ما مور ته نه شي وررسېدلی، خپله خوله دې مرداره یي. پوه شوې آزاد جانه. او که ته وغواړې چې زه دې بلاک کړم په یوه ثانیه کې دې بلاکولی شم، بیا به دغه لایف ته ونه وینې. نه ورشه هغه امریکایي عسکر ته ووایه چې په څاپېړې ولې تا ورته لاس مه اچوه. دغه خبرې مونږ کولې شاهین صاحب. ذبیح الله مجاهد صاحب لایف راغلی ده، مونږ خپل لایف خپلونه ختموو په ام افغان تلویزیون نه. نو تاسو ټول کولی شئ چې هلته لاړ شئ، لینک ورته واچوه. بس تاسو ټول کولی شئ چې ذبیح الله مجاهد صاحب خبرې واورئ. جنرال صاحب یو سوال بل کولی شم؟ 15 سوالونه وکړه. نو الله دې راته ژوندی لره، الله دې وساته تا او شاهین او مبارز صاحب.